د واتس اپ او فیسبوک ډیلیټ شوي میسجونه تاسو په خپل موبایل کې څنګه کتلی شئ؟ یعنې مثال په تور باندې تاسو ته څوک میسج وکړي او بیا ډیلیټ کړي نو تاسو ته د هیڅ ایپ ډاونلوډ کولو ضرورت نشته. تاسو په موبایل کې یو بټن دی په سیټینګ کې، که دغه بټن تاسو آن کړئ نو که تاسو ته میسج څوک وکړي او بیا ډیلیټ کړي نو تاسو هغه میسج بیا هم ریډ کولی شئ، بیا هم کتلی شئ. تاسو ته د هیڅ تھرډ پارټي ایپ ډاونلوډ کولو ضرورت نشته. په دغه موبایل کې تاسو دغه سیټینګ وکړئ او تاسو دغه میسج کتلی شئ. صحیح ده؟ که تاسو ته څوک میسج وکړي او بیا ډیلیټ کړي نو تاسو له ماته پته راشي، بیا هر انسان له غوسه ورځي چې دا میسج به د څه کړی، څنګه به نه یې کړی، څه به یې ویلي، څه به یې نه ویلي. نو نن درته معمولي غونډه کې بټن ښیم، دغه بس په خپل موبایل به سیټینګ کې آن کړئ او چې بیا درنه څوک کوم میسج ډیلیټ کړي نو بس لاړ شئ او هغه ځای کې به هغه میسج پروت وي، هسټرۍ کې به پروت وي. بس هغه میسج ریډ کړئ او تاسو هغه ته بیا ویلی شئ چې تاسو دا خبره کړې ده. نو راځئ ما سره موبایل ته، تاسو ته په موبایل کې ټوله طریقه د ثبوت سره ښیم. نو قدرمن کتونکو ستاسو د مخې ما دا د دوه موبایل راغستي دي، یو دا پروت دی صحیح شو او یو دا دی. نو پریکټیکل تاسو ته طریقه ښیم چې تاسو دغه څنګه کتلی شئ. صحیح ده؟ نو ټول نه اول به تاسو په خپل موبایل کې سیټینګ ته راشئ. صحیح ده؟ په خپل موبایل کې چې سیټینګ ته راشئ نو یا خو سرچ کې هم تاسو دلته کې دغه کولی شئ چې نوټیفیکیشن هسټري ولیکئ دلته، نو تاسو ته به راشي. صحیح ده؟ خو که دلته کې تاسو نشئ سرچ کولی نو بیا تاسو راشئ دلته کې به تاسو راشئ نوټیفیکیشن اینډ سټیټس بار ته. په بعضې موبایلو کې دلته دا اپشن نه وي نو تاسو بیا داسې کار وکړئ چې تاسو هغه سرچ اپشن کې نوټیفیکیشن هسټري سرچ کړئ نو بیا به تاسو ته راشي. صحیح ده؟ نو تاسو چې دلته کې راشئ نوټیفیکیشن اینډ سټیټس بار نو بیا به تاسو دلته کلیک کړئ منیټ نوټیفیکیشن، بیا به دلته کې تاسو کلیک کړئ په مور باندې او کله چې په مور باندې کلیک کړئ نوټیفیکیشن هسټري تاسو کتلی شئ. دا که تاسو دا وګورئ دا که تاسو په سرچ کې سرچ کړئ د سیټینګ په سرچ کې هم به راشي، که هلته نه راځي که دلته معلومولی شئ نو دلته کې معلوم کړئ. صحیح ده؟ نو چې کله په دې باندې کلیک کړئ بیا دلته په دې باندې کلیک کړئ او دا بټن چې دی دا به آن کړئ. صحیح ده؟ نو چې کله آن کو تاسو نو اوس چې تاسو څوک په فیسبوک میسنجر په هر ځای کې څوک میسج کوي او بیا ډیلیټ کوي نو هغه به تاسو په موبایل کې واپس سیو کړي. نو تاسو کتلی شئ چې زه دې موبایل کې میسج کوم، دا وګورئ. ټیک ده؟ میسج مې وکړو. صحیح ده؟ نو تاسو وګورئ چې دې موبایل ته اول راشي که نه نو بیا به زه د دې ځینې ډیلیټ کړم او دلته به ختم شي. صحیح ده؟ نو نیټ لږ کمزوری دی دې وخت کې چې دا به څه وجې چې دومره ډېر زیات کمزوری دی، تاسو کتلی شئ لا تلی نه دی. صحیح ده؟ نو دا تاسو کتلی شئ چې میسج دې موبایل ته راغی. صحیح ده؟ دا ما ریډ کړی خو نه دی که نه، خو دلته کې اوس زه دوباره چې دی دا ډیلیټ کړم. تاسو کتلی شئ ګورئ دا ما ډیلیټ کړم. دا موبایل مثال په تور بند دی او ما کتلی نه دی، خو که ما بیا هم ډیلیټ کړو. صحیح ده؟ بیا تاسو هغه ځای ته راشئ کوم ځای چې تاسو ته ما ښودلی و هغه ځای ته راشئ او دلته کې تاسو کتلی شئ واتس اپ نوټیفیکیشن. نو تاسو کتلی شئ چې هغه میسج دا دی پروت دی، خو بیا دوباره نوټیفیکیشن راغلی چې دغه میسج تا نه اوس ډیلیټ کړو. نو دغه طریقې سره تاسو کتلی شئ چې دغه میسج چې دی نو هغه تاسو وګورئ. صحیح ده؟ نو په ډېر اسانه او ښکلې طریقې سره. صحیح ده؟ نو دغه طریقه ده، په دغه طریقه باندې تاسو میسج کتلی شئ او که تاسو ته وښیم دلته کې نو دلته کې هغه میسج چې دی نو هغه ډیلیټ شوی دی. نو دغه طریقه ده، دغه بس دغه بټن آن کړئ، بیا تاسو نه څوک میسج وکړي تاسو ته او بیا ډیلیټ هم کړي نو بیا هم تاسو کولی شئ چې هغه میسج تاسو په خپل موبایل کې وګورئ. نو دا ویډیو کې خوښ شوي ویډیو لایک کړئ، چینل سبسکرایب کول مه هېروئ، ویډیو د خپل ملګرو سره شیر کړئ. تر بل ویډیو د خپل ځان ډېر زیات خیال ساتئ. د الله په امان.